داسې بزو What is your name? Shahan, where are you from? Barawal, very good. داغو خبرو ځوانان بوډاګان بشران کشران ټول مرګي هغه په خبرو کې خپل یو ځانګړی انداز دی کپیل هغه یو بل شکل ورکو خلکو ګوټ ګوټ ته ټپه ورسوله د مینې غږ یې ورساو نثر یې ورساو خبرې یې ورسولې سټیزن ژورنالیزم یې ورساو نو دا د دې شخصیت په انتظار کې ناست یم چې د خپل افغان په جار اخیستلی لوی خدای د سترې نامې نه شروع کوم او هغه ذات د هغه ډېره زیاته مننه کوم چې د تاجکا دغه لوړ غرې د پښتون وطن په سینه باندې لکه هسکه شمله ودرولی دی او زمونږ د شاهي دغه ښکلاګانې دا د پښتون وطن د ناوې په زنه باندې خال دی او بیا په تیره زمونږ دغه تک شین دغه مینهناک دغه ښکلی برول زمونږ د هغه ناوې د تندي خال دی د برول ټولو خلکو ته دوه سلام کوم زه به شروع د دغه خبرو نه کوم چې خان لالا دانش صاحب زمونږ چې څومره هم مشران دي نن ماته د حجرې جومات د تقدس پوره اندازه وشوه چې زه په عمر کې هم د دېونه کشر یم تجربه مې هم نشته دی په علمي لحاظ باندې هم دومره پوهه نه یم خو دا د برول د خلکو د دیر د خلکو درنوالی دی د حجرې جومات تقدس دی چې دوی د ټولو آخره کې زه راپاڅولم نو یو ځل بیا د خان لالا دپاره او دانش صاحب دپاره د لاسونو زړه پړقاو کوي دا ډېر لوی خلک دي جان علم خان جي ښه زه د دغه راتلو نه مخکې کله چې دغه دانش صاحب دا لار ډېره زیاته اوږده وه او ما په میلونو باندې فاصله وواله نو د دې چوکیاتن سره زما ذهن ته هسې ده یو داسې هغه ټپیزه غونې راله چې که لاره که هر څومره اوږدېږي زړګی زما که نور درزېږي که سهر کېږي ماښام کېږي او لاره کې هر څه که پېښېږي مازدیګری به برول ته رسوم ما ویل که هر څه یي خو زه به برول ته راځم برول ته راغلی یم او بیا د برول د خلکو مینه زه چې راتلم د ځوانانو د ماشومانو چې په دې مینه کې زه یو قسمه داسې راپټ کړم چې زه روک شوم ما ته ځان نه معلومېدو نو سیکیورټي یو ځوان راغی دانش صاحب او هغه ځوان وایي افغان صاحب سیکیورټي فیل شوه نو ما وی دا د برول د خلکو مینه ده دې ته سیکیورټي میکیورټي نه ټینګېږي بله خبره دا ده چې کله د مینې خبره راځي د محبت خبره راځي نو هلته ټوپک او ډز په خپله باندې په شا تنبېږي هغه په شا باندې ځي ځکه خو درمان صاحب وایي د دې جنګونو نه د تېر عمر حساب اخلم ما سره کور کې یو ټوپک دی پې رباب اخلم نو چونکې زمونږ د سیکیورټي ځوانانو د هغو د مینې د راتګ هم ډېره زیاته مننه کوم هغو هم ځان ډېر زیات ستړی کو او اوس هم لږ ډېر ستړي کېږي خو دا ځوانان لا ته لا ما ته رانږدې کېږي لکه هغه مچۍ چې ګګ ته رانږدې کېږي خو زړه مې په تا باندې وي جمع راځه او خواله مې ډېر د یار غمه راځه چې دا ځوانان راځي د سیکیورټي ځوانانو ځان ستړی کو هغو ته دې هم دا ډالۍ وي چې ستا د لنډي ټوپک ازار شم په اوږه ستا وي کږه زه د خیاله زما مشرانو زما په سر باندې د عزت یوه شمله ټوپۍ په شکل کې کېښوده نو د دې روجۍ ټوپۍ قربان شم لکه چې ټول دین څوک زما په نامه کېنه دا ما ته داسې عزت میلاو شو سترګو ګلابونه د طاقت ملنګې همداسې زموږ ته آینه ساته ملنګې وخت دی د لیونۍ که دا په کومه ډله لاړې
او رضا فاطمه کېنه دا روزه ساته ملنګې د ذهن په کنډول کې بخزاده ساته ملنګې دانش درته بلیږي ډیوه وړه ساته ملنګې ستاسو ما سره دا مینه دا راغونډېره دی کې زما څه کمال نشته دا د دانش صاحب د شعر کمال دی چې تاسو یې په شعر باندې دومره ماین کړی دی نو دا د دانش صاحب عظمت دی ټول ډېر خوشحاله یم او دانش صاحب زه خو حیران شوم چې ته به د دې برول نه یوې مشاعرې له پېښور ته راتلې ته به شانګلې ته راتلې تورغر ته زه خو تا حیران دریان پاتې کړم او په هغې کې به هم کله ناکله دانش صاحب پسې یو چا نیم خبره وکړه یقین وکړئ چې د دانش صاحب د جذبې ته دې دا ټپه ډالۍ وي چې که به زما په دعا کېږي رب دې باچا که چې سلام نه دې درځم دا سړی ډېر عجیب سړی دی وګوره د به دومره ګران کار کوي راځم به بیا خپلې خبرې لا خان لالا زمونږ ناظم صاحب دا نن چې ځوانان ناست دي او تاسو ټول راغونډ شوئ نږدې راغلئ دا معمولي اړې ګړې یقین وکړئ زه په دې کې د دې وطن د سبا ډېر روښانه زیرې وینم که نن چېرته دا غونډه ونه شي افسر افغان رانشي نو که سبا دلته عباسین صاحب راځي دلته ساحل صاحب راځي یا زمونږ محترمین نور مشران راځي نو زما په خیال خدای مکه بیا به دا اړې ګړې درسره کېږي نو دا لږ ډېر اړې ګړې دا ډېر مهم دی چې زمونږ په هغه ډسپلین باندې پوه شو او هغه یو شاعر وایي چې اوس قافلې دې بې خطره درومي موږ په لار کې مشالونه بل کړو نو دا اړې ګړې دې زمونږ په سینه کې راخښ شي خو داسې غونډې دې دلته بیا وي دلته بیا مشران راشي بیا دې تاسو راشئ ځکه چې دا د برول دا د تیر او دا د پښتون وطن په ګټه باندې تمامېږي ما ته اوس هم یادېږي د پېښور په فوټپاتونو باندې د پلونو نه لاندې بالکل زمونږ پښتانه ایغ نیغ چابک ځوانان چې هغو ته داسې مواقع نه وي په څلېښ کناله کې سپورټس کمپلیکس نو هغه د نشو تماشو طرف ته لاړو هغو د ژوند په نورو داسې څیزونو کې پوه شو چې هغو چې کوم کریټیو عمل کوو کوم خیر به یې راوړ نو هغه په شر کې بدل شو زه به خان لالا د هغو پوره ټیم او په تیره زمونږ ډېر محترم یاسر اکمل یوسفزی زمونږ یو بل ملګری دی د دیر هغه یاسر اکمل روغانی دی نو هغه چې زوم ان کې نو د هغه نه یاسر اکمل یوسفزی جوړ شي او چې زوم آوټ کې نو هغه ته جوړ شي دا سړی چې څومره په وجود باندې څورب دی دومره د فکر څورب دی کار یې څورب دی د لپاره د لاسونو یو درانه پړقاو کوي چې دلته دا احساس وکړي چې د لوی کار کړی دی راشي ته لږ رامخکې راشه دا سړی دی ګوره دا خلک که چېرته ستاسو لپاره دومره محنت کوي نو ستاسو هم بیا دا فرض دی چې د دې خلکو سره مرسته وکړئ اړۍ ګړۍ نه جوړوئ او د دیو دغه زیار ته د قدر په سترګه باندې وګورئ دې سړي زه راغوښتی یم دلته راغلی یم بیا به راځم ناظم صاحب راته وویل چې بیا به راځې نو ناظم صاحب ستا د سترګو اشارې وي که د چړو په څوکو تګ وي را به شمه زه به هر وخت راځم تاسو یقین وکړئ دا زما د زړه ډېر پوخ جوور او جوت احساس دی زه د امونه واخله تر اباسینه پورې دا پوره پښتنه منطقه د هر قسمه ذات پات رنګ نسل مذهب مسلک پارټۍ نه ګوند نه راتېر دا زه خپل وطن ګڼم او په یو ځای کې مې زړه معمولي خطر هم نه کوي چې وخته باغی هم د خودسر سره مې وجنګوه چېرته کې سم د زورور سره مې وجنګوه او مالا د خپل مفاهمت پالسي مه راکوه پښتون زلمی یم د غر سره مې وجنګوه تاسو به اوس مونږه د علم د فکر د سپورټس د کرکټ د والیبال د بیډمنټن د لارې د غرونو سره جنګوو ای سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه اوس وخت دی د شعور نه به موقع جوړول غواړي د دانش صاحب شعور چې دلته راپور شوی دی زمونږ د خان لالا زمونږ دلته سیچو صاحب ناست دی نور مشران ناست دي دا هغه بله ډیوه ده هغه رڼا ده هغه شمه ده چې زمونږ دا ټول ځوانان به په دغه فکر باندې روښانه وي رڼا به وي زه د برول د خلکو د دغه ماشومانو د ځوانانو د سپینګیرو د زړه د تله مننه کومه چې نن مازدیګری تاسو ټیک ټاک عبادت وکړو عبادت هر هغه کار چې د انسانیت د ګټې دپاره وي دا زه عبادت ګڼم دا زه ښه کار ګڼم او د الله په کائنات کې دا زه یوه ډېره لویه ډالۍ ګڼم یاسر اکمل یوسفزیه تا سره چې څومره ملګري دي یاد ساته ته په تاریخ کې ناکام شوې
تاریخ په یاد ساتي چې په برول کې په سپورټس کمپلیکس کې یو مازدیګر مونږ ناسو او دا خبره په اسمانونو کې په ریکارډ باندې رااله چې تا د انسانیت دپاره د پښتنو دپاره کار کړی دی او تاسو ته زه ډېر عاجزانه مؤدبانه التجا کوم تاسو هر ځوان کې ګورئ ډېر لوی خیر پروت دی د دغه ټیک ټاکو نه د فاریو نه د پبجي نه د چکن ډینر نه که د دې شي نه لږ راووتی یقین په خدای وکئ تاسو د سیمې له ډېر لوی خیر راوړی شئ او ما ته د اجمل بابا شعرونه یادېږي چې ای پښتنو ای لیونو پښتنو ای تسنشو پرګنو پښتنو راځئ چې یو ځای مرکه شو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره دنیا بدلېږي ورته ځان بدل کړو دغه د ظلم زوړ جهان بدل کړو دنیا جازونه والوځول اسمان ته لاړه دنیا راځي زما او ستا د برول کوم چې د کوبرا پرسیمن دی زمونږ ټانګو دی دلته زمونږ د برول سبزیانې دي نورې ښکلاګانې دي په خپل هنر باندې وړي ما ته دا ولې نشو دی پروډکشن کولی ما ته ولې دنیا دلته د ټوریزم په مد کې نشو راوستی ما ته ولې د ساینس او د ټکنالوژي په مد کې پرمختګ نشو کولی پکار ده چې دا احساس موږ ته زموږ مشران راکړي داسې هیلدي اکټیویټیز وي کریټیو ډیبیټس وي او زما د دې وطن ښکلاګانې زما فروټس زما زمرود دی د امرودو په نرخ باندې نه دی نو د سیرام لاله دا ګیله به ختمه شي چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوان بیا به پښتانه په زمرودو کې تاوان نه کوي که دلته د یاسر اکمل یوسفزی غوندې فکرونه وزېږېږي که دلته د خان لالا غوندې افکار راشي که دلته د دانش د فکر ډیوه دغسې بله وي بیا به موږ پښتانه د سرو سپینو په وطن کې زموږ په مخونو کې به د غربت کرښې نه ښکاري بیا به زما د عزیز لالا دغه شعرونه رښتیا شي چې په غرونو کې مې شپه شي نو رایاده ستا قصه شي او چې هغه رانه خفه شي شاعري مې رنګینه شي او یاره ځینې خلک چې زاړه شي لا ښایسته شي او که ټپه مې ورته وکړه پنجابی به پښتنه شي بیا به زما د وطن زمزمې زما فولکلور زما ټپې د دې قدر به نور هم زیات شي د دنیا ټورست په دلته راځي کلچرل ایکسچینج به کېږي تاسو یقین په لوی الله وکئ چې د دې برول د ښایستونو مالک دی چې څنګه انټر شوم برول ته ما وی که زه د جنت په یو ټوکړه کې ګرځم دا دنګ استعدادونه دا ښایسته غرونه زمونږ دا خوړونه دې ټولو ما ته په مینه باندې هرکلی وي ما له یې خیږه راکوله او یوه ګیله یې کوله چې افسر افغانه ته تر اوسه پورې برول ته ولې نه یې راغلی تا د دې ښکلاګانې ولې نه دې ایکسپلور کړي زه به انشاءالله زمونږ شاهي ته راځم زه به د تاجکا غر ته راځم برول به ایکسپلور کوو دنیا ته به د دې ښکلاګانې ښیو خو هم ایکو ټوریزم به د لاسه نه ورکوو هر ټوریست چې راځي پکار د چې هغه ته دا احساس وي زمونږ یو کلتور دی زمونږ ثقافت دی زمونږ مذهب دی زمونږ روایات دي د هغې په دایره کې دنده به د دې د ټوریزم د ښکلا سبب جوړېږو زه ډېر زیات خوشحاله یم څومره خبرې چې وشي څومره تقریرونه چې وشي هغه کم دي ستاسو دغه مینه چې راتلی او په ما راشوړه کېدی راپنډ کېدی نو دا ما ته احساس دی چې دلته بیا راتله غواړي دلته مینه تقسیمول غواړي او دا دی بیا دی یاسر اکمل یوسفزی ته ډالۍ وي چې هسې یو خبره ده مینه زوروره ده او ستا مخې له څوک درځي غر سره ډاله راځي چې غر دی زه به بیا راځم